د پولیو ضد پروګرام د ماشومانو پر وخت واکسینول د پولیو د مخنیوي یوازینۍ اغیزمنه لار ده. د افغانستان د پولیو ضد پروګرام له ټولو کورنیو غوښتي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین په ټاکلي وخت ورکړي او د واکسیناسیون په ملي کمپاینونو کې فعاله ونډه واخلي. دا پروګرام په خپاره شوې اعلامیه کې راغلي د پولیو واکسین د ماشومانو له فلج کوونکو ناروغیو او نورو جدي روغتیايي ستونزو څخه ساتي او د دې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره د خلکو همکاري اړینه ده. روغتیايي چارواکي ټینګار کوي چې ماشومان باید د پولیو ټول سپارښتل شوي ډوزونه ترلاسه کړي ځکه نیمګړی واکسین بشپړ خوندیتوب نه تضمینوي. افغانستان او پاکستان لا هم د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. له همدې امله د واکسین دوام د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو اغیزمنه لار بلل کیږي.